بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمانونو او خویندو که چاته سخت مشکل را پیښ شولو او دغه سخت مشکل په وخت کې دا وظیفه یو څلوېښت پیري ووایي طریقه درته ښیمه، نو الله جل شانه به د هغه انسان مشکلات ختم کی، یعنی لږ وخت کې به الله جل شانه د هغه مشکل ختم کی. لیکن د دین علاوه یا قادر وظیفه داسې مبارکه وظیفه ده که یو انسان د دشمن نه ډېر سخت تنګ راغلی وي او دشمن ورته قسم قسم استانې رسوي، قسم قسم تکلیفونه ور رسوي چې څومره د دشمن وسي نو دې هغه پریشانه کوي. لیکن د یا قادر وظیفې یو داسې زبردست طریقه درته یم چې کله په دې طریقې سره تاسو د یا قادر وظیفې ذکر وکړئ نو الله جل جلاله به ستاسو دشمن ذلیل او خوار کی، دومره به ذلت او خوارۍ سره مخامخ شي چې ته به ترنه بلکل ایر شي، د تا ته د نقصان رسول اراده به هم بلکل نه کوي. دا دونه مبارکه وظیفه خو ده. نو بهر کې چې کله تاسو دا وظیفه کوئ، راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. ډېره زیاته اسانه او ډېره زیاته مجربه وظیفه ده. د دې وظیفې کولو ډېره زیاته اسانه طریقه ده. تاسو به د ماسخوتن د لمانځه نه پس 2 رکعاته نفل وکړئ او د 2 رکعاتو نفلو نه پس به 100 پیرې یا قادر تاسو چې د دې شروع کوئ نو داسې به کوئ: بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا قادر یا قادر یا قادر یا قادر. چې کله دا وظیفه 100 پیرې وکړي د دین اول او آخر 3 کرت درود شریف ووایه، او چې کله دا وظیفه 100 کرته وکړي بیا د هغې نه پس لاس اوچت کا چې څه حاجت دې وي نو الله جل شانه به د حاجت پوره کړي. یعنې که ته د دشمن نه ډېر سخت تنګ راغلی یې نو د دشمن نه د خلاصۍ دپاره سوال وکړه: یا الله د دې دشمن نه ما خلاص کړي، یا الله د دې دشمن نه ما ته نجات راکړي. الله جل شانه به دشمن نه خلاص کړي او هغه به ذلیل خوار او رسوا شي، ته به بلکل د ذهن نه وځي، تا ته به بیا هېڅ نقصان نه رسي. یا چاته په یو سخت مشکل وخت کې ګیر شي یو انسان دی، یا په یکدم اچانک ناګهانه په ده باندې سخت حالات راغلل، نو که دې د هغه سخت حالاتو په وخت کې یو ځای کې کښېني چې په هر ځای کې وي، یو ځای کې دې کښېني او ښه په توجه سره د 140 پیرې اللهم یا قادر یا قادر یا قادر دا وظیفه دې 140 پیرې وکړي نو انشاءالله چې هغه مشکل به الله جل شانه زر تر زره ختم کړي. یعنی چا نه یو څیز روک شولو او دې هغې پسې ډېر سخت پریشانه دی نو که دا وظیفه وکړي الله جل شانه به هغه څیز زر تر زره پیدا کړي.